کتونکو په دې ویډیو کې هغه مور او پلار له کوم چې خپلې لوڼې په وخت باندې نه ودوي نو ډېر ښکلی معلومات مې له په دې ویډیو کې راوړی دی چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د هغه مور او پلار چې کوم خپل لوڼه په وخت باندې نه ودوي او خپله لوڼې یا بچی په کور باندې زړې کړي نو دې باره کې له معلومات درکوم او د یو جینۍ بیان هم در سره شریکوم چې ډېره زیاته خفه ده او جاړي. کتونکو اولنی خو در سره دغه جینۍ بیان شریکوم چې ډېره زیاته خفه ده او جاړي او خپل بیان یې داسې ورکړی دی. دغه جینۍ وایي چې زما عمر 38 کاله دی او زه په کور باندې زړه شومه. زما مور او پلار چې زما رشته د خپل خاندان نه بهر نه ورکوي او زمونږ په خاندان کې داسې سړی نشته دی چې ما ځان ته واده کړي. د بهر خاندانونو نه په ما پسې ډېرې زیاتې رشتې راغلي خو زما مور او پلار چې دغه ته نه راضي کیږي. زما مور او پلار او وروڼه دا ډېر په فخر سره وایي چې مونږ تر اوسه پورې د بهر خاندانونو نه رشته کړې ده او نوم په بهر خاندانونو کې یو رشته ورکړې ده. کتونکو دغه جینۍ وایي چې کله زه خپلې همزولې په یو واده محفل کې سې کړم نو ډېره زیاته خفه شم چې هغوی خپلو خاوندانو سره خاندي او خوشحالیږي. نو کتونکو هغه مور او پلار له داسې نه دي پکار چې خپلې لوڼې یا خویندې په کور باندې زړې کړي او د هغوی ارمانونه خاورې ایرې کړي. ځکه چې څنګه سړي خواهش لري نو داسې ښځې د سړو نه 100 چنده زیات خواهش لري چې د هغوی یو کورنۍ وي او په خندا خوشحالۍ سره د خپل خاوندانو سره ژوند تیر کړي. داسې ډېر خاندانونه شته چې په فخر سره دا وایي چې مونږ په بهر خاندانونو کې رشتې نه کوو او نه په نورو خاندانونو کې رشتې ورکوو. دوستانو د هلک او جینۍ جوړې په اسمانونو تیاریږي نه چې دلته څه جاهلانو دغه رواج شته کړی دی او خپلې لوڼې خویندې په کورونو باندې زړې کړلي. کتونکو دا معلومات چې در سره شریک کړو که ویډیو هم خوښه شوي وي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.